افغانستان یا د طالبانو اړیکې د نړیوالې ټولنې سره یا د نړیوالو هیوادونو سره د دوی ډیپلوماټیک اړیکې څیړو. د طالبانو حکومت او اروپایي هیوادونو د ډیپلوماټیک اړیکو ترمنځ ننګونې د طالبانو حکومت د نړیوالو سره اړیکو په ځانګړي ډول د اروپایي هیوادونو سره ډیره پیچلې او ستونزمنه ده. د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته افغانستان د نړیوالو په ځانګړي توګه د اروپایي هیوادونو لخوا په رسمي توګه نه دی منل شوی یا رسمیت دوی نه لري، خو اروپایي هیوادونه نه غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه چې د هغوی په باور د طالبانو حکومت کړنې په ځانګړي ډول د ښځو په حقونو او بشري حقونو کې د پام وړ ستونزې شته. خو له دې سره سره په ځینو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه لا هم فعالیت کوي، خو شرایط ډیر پیچلي دي. د طالبانو د حکومت له پیل سره ځینې افغان ډیپلوماټان چې د جمهوریت حکومت پر مهال دنده ترسره کوله په همدې هیوادونو کې د طالبانو حکومت سره ستونزې لري او په ځینو حالاتو کې استعفا ورکړي. تازه په جرمني کې افغان ډیپلوماټان استعفا کړي. په همدې مسلې باندې موږ د پروګرام د ملمه سره خبرې کوو چې پخوانی ډیپلوماټ پاتې شوی دی امیر محمد ګران صاحب. دا شیبه د سکایپ له لارې په خبرونه کې را سره مل دی. د پروګرام په لړ کې به بل ملمه هم موږ سره مل شي. ګران صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. ډیره مننه کوم چې په دې مهمه مسلې باندې موږ سره په پروګرام کې تاسو یاست او خپل نظر موږ سره شریکوي. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کوم چې د جرمني او افغانستان ترمنځ د دې ډول ډیپلوماټیکي پریکړې د فشارونو شاوخوا څه دي ستاسو په نظر؟ مننه کوم رینا جان. اول تاسو ته د تلویزیون کارکونکو او ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم. علیکم السلام. تاسو ورته اشاره وکوله چې په آلمان کې دلته د افغانستان په سفارت برلین او همدارنګه په بن کې جنرال کنسولګری کې دغه مسؤلین یا ډیپلوماټان چې یو یې سفیر ولو هغه په نوم دی یما باری او بل هم په بن کې سید لطف الله سادات په نامه جنرال کنسول ولو دوی استعفا ورکړی دا. او استعفا علت یې واضح خبره ده چې دوی وایي چې اول خو د آلمان د خارجه چارو وزارت یا د آلمان حکومت له دوی څخه دغه غوښتنه کړې ده، او بل دلیل یې دغه ویلي چې تاسو ته معلومه ده چې څو میاشتې په مخ کې د طالبانو د واکمنۍ لخوا داسې اعلان وشو چې په اروپا کې او په ځینو نورو هیوادو کې 14 ډیپلوماټیک ماموریتونه د غوي کړنې او د غوي اجراءات او همدارنګه هغه اسناد چې دوی لخوا تر اجرا لاندې نیول کیږي هغه به طالبانو ته د اعتبار ورني هغه یې به اعتبار اعلان کړل. دا ستونزه دلته دا دی چې اول خو په داخل د افغانستان کې طالبان قانوني مشروعیت نه لري او په نړیواله کچه په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی. دوم دغه دی چې دلته هغه اسناد یا وثایق دي د ویزو یا د پاسپورتونو د تمدید خبره ده او دغه ځینې نور حقوقي یا قانوني مشکلات چې په نورو هیوادو کې افغانان یا افغان اعتبار لري هغوی چون دغه کنسولګری او سفارتونه به اعتبار اعلان شوي دي نو دغه اسناد مشکلات پیښ شوي دي او ضمناً دغه څو میاشتې کېږي چې دغه اسناد په اجراءاتو کې او دغه په دغه بهیر کې یو څه ستونزې رامنځته شوې دي. دغه علت د فکر کوم چې په آلمان کې هم دغه سفیر په برلین کې او په بن کې جنرال کنسولګری کې سید لطف الله سادات له خپل دندو څخه استعفا ورکړي او دغه مسؤلیت د سفارت او د کنسولګری نورو همکارانو ته سپارلی. بله. اوس ګران صاحب، تاسو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر دې استدلال چې د اروپایي هیوادونو سفارتونه د هغوی سره همغږي نه لري څه نظر لري؟ دوی وایي چې دغه سفارتونه د دوی سره همغږي نه لري. اوس چې دا استفاګانې شوي دي څه فکر کوي چې دا څه پیغام رسوي؟ زه په دې نظر یم چې دلته رښتیا هم وس دغه سفارتخانې دي یا مثلا کنسولګری دي
د دوی اسناد او د دوی کړنې او هغه څه چې دوی دغه لدرکه عواید ترلاسه کوي دا باید د افغانستان د خارجه چارو له وزارت سره په تفاهم کې وي یا لغوی سره شریک شي. دلته دغه مشکلات دي چې دغه ډیپلوماټان هم د تیر نظام ډیپلوماټیک ماموریتونه لري او ضمناً هغه حکومت وس د افغانستان په خاوره باندې تسلط نه لري او هغه څه چې د نړیوالو مناسباتو پرنا کې باید هغه څوک چې یا هغه حکومت ولی یا دولت چې دا داوا کوي چې زه په دغه خاوره باندې حاکم یم هغه شپږ مؤلفي چې د ملګرو ملتونو یا د جنو کنوانسیونونو پرنا کې باید حکومت پر رسمیت باندې وپیژندل شي. هغه تیر حکومت وسله منځ تللی دی ولې دلته طالبان دغه ادعا کوي چې موږ د افغانستان په ساورنټي باندې حاکمیت لرو د افغانستان په نفوس باندې حاکمیت لرو او همدارنګه دغلته موږ ټول خلک منی په داسې حال کې چې دوی مشروع نظام نه دی او دوی قانونمند اداره نه ده او دوی ته خلکو رائے نه دی ورکړي ځکه د یو نظام مشروعیت لدی څخه وی چې د خلکو له باور څخه برخوردار وي. په انګریزي کې ورته وایي چې د فارن پالیسی begins at home